دوست هیواد هندوستان د تل په څیر بیا خپله دوستي ثابته کړه او د افغان پوځ سره یې مرسته وکړه. د مطلب شریکولو مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. هندوستان افغان پوځ سره د توروسانو او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره 2 جنگي الوتکو مرسته وکړه. یا د جنگي الوتکې هندوستان د بیلاروس هیواد څخه د افغانستان پوځ ته اخیستي. دغه جنگي الوتکې نن سهار د کابل نظامي هوایي ډګر کې د افغانستان ملي دفاع وزیر اسدالله خالد ته وسپارل شوې چې د هغې لخوا بیا د هیواد هوایي ځواکونو ته ورکړل شوې. پوځي پوهان وایي چې دا الوتکې به د افغانستان د پوځ پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي، ځکه یا د الوتکې د جنگ لپاره بهترینه انتخاب دی. په همدې حال کې کابل کې د هندوستان سفیر وینای کومار ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي به همدا ماډل 2 نورې الوتکې هم افغان پوځ سره مرسته وکړي. په یادو مراسمو کې د ملي دفاع وزیر د هندوستان هیواد څخه د دې مرستو لپاره مننه وکړه او زیاته کړه چې هندوستان د افغانستان یو ښه دوست دی او تل یې په ستونزمنو حالاتو کې د افغانانو لاسنیوه کړې. د یادونې وړ ده چې هندوستان تر دې مخکې هم د افغان پوځ سره هراړخیزې مرستې کړې وې. پاکستان مو وژني او پوځ مو بربادوي او هندوستان مو نه یوازې پوځي برخه بلکې هره برخه کې لاسنیوی کوي. نو موږ څنګه پاکستان ته ښه ووایو؟ تاسو د هندوستان د مرستو ته په څه نظر ګورئ؟ نظر مو کومنټ کې شریک کړئ. مننه.